افغانان ورونو یو داسې ویډیو در باندې نن ګورم چې په لیدو او په کتو باندې بیا تاسې میران دیران شئ چې 45 کاله چې موږ کوم جهاد وکړو، څومره هم د خویندو میندو عزتونه وګټل، څومره هم شفاخانې جوړې کړې، څومره هم مکتبونه جوړ کړه، څومره هم ټانګونه واغسته، څومره هم جهازونه واغستم، څومره هم ځوانانو ته خدمت وکړو. یاره یقین وکړئ چې په دې ویډیو کې چې تاسې وګورئ تاسې به هم ټول حیران دیران شئ. خو دغه ویډیو چې تاسې ګورئ که چا کې لږه مسلماني وي او لږ افغانیت پکې یو سکند دپاره دا سر نه دی دا د شرم نه لږ داسې ټیټ کوي. راځئ ول در باندې دا ویډیو ګورم. هلته به مهمې اثر کې دغه موږ داسې کوشش کوو انشاءالله هلته هسپتالونه هم هلته جوړ شي او نور کوم د تعلیمي ادارې هم هلته فعال شي او ستاسو کوم ضرورتونه دي هلته باید پوره شي. موږ سره کونسل صاحب سفیر صاحب دا وګوره دا بچیان دي، دا وګوره دا بچی دی، د 2-3 میاشتې په جیل کې تېرې کړي. دا هغه افغانان دي چې پاکستاني چارواکو گرفتار کړي ولې او نن دا دي د کراچي سنټرل جیل سره ریاض ولې د ګران وطن افغانستان په لور د پی ټی ایم ګران مشر کوانډیټر د سند مشر نورالله خان ترین او سرور کاکړ دا ټول ملګري راغلي دي د دې د ریایي لپاره پور ډیر کوشش کړو. نن دا دي د دوی په کوشش سره دا ټول افغانان ماشومان ریاض سلو موږ مبارکي ورته وایو نورالله خان ترین ته چې دومره سخت جدوجہد یې وکړي. او هم کته افغانان ورونو دا هغه افغان خویندې میندې ماشومان واړه ماشومان چې پاکستان ته تللی او پاکستان نیولي او بندیان وو څو میاشتو دغه نه وروسته د پی ټي ایم په کومک باندې راخلاص شو او وطن ته یې ولېږل. دا زموږ د جهاد او دا زموږ د الهي نصرت چې موږ ته وایو چې موږ سره الهي نصرت یې نتیجه یې دا ده. دا نن هغه پی ټي ایم والا راخلاصوي چې دلته بیا موږ د پی ټي ایم دپاره مظاهرې کولې نو بعد افغانانو به ویل چې تاسې د لر و بر چغې ولې وهئ. نن امقه پی ټي ایم دی، امقه نورالله خان دی، نور ملګري دي په کراچۍ کې زموږ خویندې میندو عزتونه بچ کوي او خپل افغانستان ته لیږي. دا هغه پی ټي ایم دی چې په کابل کې زموږ خویندې میندې راوتې وي او ځوانان راوتي وي مظاهره یې کوله او دلته د اسلام پالو په نوم باندې دغه منګکان غونډه کې چې اوس ننوتي د مږو غونډه کې چې اوس په سورو ننوتي دي دې راله هغې ته توهین نه وکړه چې تاسې د پی ټي ایم دپاره چې پی ټي ایم خو کمونست دی او دا د پاکستانی دی. نن کمونست ښه شو که ته ښه شو چې ته ورته کمونست تا ویلې پی ټي ایم ته او تا پی ټي ایم ته بدې ردې ویلې. نن څه شو ستا اسلام، نن څه شو ستا افغانیت. افغانان ورونو اوس به موږ وایو چې پاکستان ملامته دی. پاکستان خو زما دشمن دی، خو زما د وطن د بربادۍ، زما د ځوانانو د بربادۍ، زموږ د خویندو میندو د عزتونو سودا کوي، هر لوبه کوي. خو دا موقع ورته چا ورکړه؟ دا موقع ورته چا ورکړه؟ دا موقع ورته دغه د جهاد ټیکهدارانو ورکړه. وایي خلک به وایي چې یاره وطن ته دې روسیان راغلي خدای دې کړه چې د ټولو ملک کفار راشي والله چې زه ورته په غاړه کې ګلان واچوم ورته یم چې هرکلی درته یم چې رالې دلته یو اډه غواړې لس اډې دلته چې مهربانه په افغانستان کې جوړې کړه خو د پاکستان محتاجین وساته. خلک وایي چې کافر ستاسې دین خرابوي، ستاسې مذهب خرابوي. و خدای مړانده کړه دا ستاسې بچیان په دې اروپا کې نه دي د چا دین خراب کړو، چا مذهب یې خراب کړو. ته ما ته په دې 20 کاله کې وښیه چې 11 دانې افغانان کافر شوي، 11 دانې افغانان ملحدان شوي. خو تاسې ته خو ښکاره درته دوی وایي موږ برلین ازاد کړی، موږ تاجکستان ازاد کړی، موږ ازبکستان ازاد کړی، موږ 52 ملکونو ته شکست ورکړی، موږ وروسته ښکارونه مات کړي. های په دا دروغ ووانې د تاجکستان او ازبکستان چې ازادۍ او برلین ازادۍ نو هغه بیا خپل وطن جوړی. او دروغجنانو او منافقینو چې ښکاره به درته ضیاءالحق ویلي چې جهاد افغانستان او دفاع پاکستان او تا به د کیمپونو د کچهګړۍ د کیمپ نه، د شمشتو د کیمپ نه، د یکاغونډ د کیمپ نه، د علیپور د کیمپ نه ځوانان به دې راغونډول او افغانستان ته به دې لېږل چې صاحب مهربانه شهادت درته غواړم او بیا اوري درته انتظار کوي. خپل بچیان د اروپا ته راولېږل ته په پوهنتونونو کې سبقونه وایي او بیا ملکونه د سره ولاړو د افغانستان د بربادۍ په مرسته کې د پاکستانه پورې. ځکه چې تاسې خو د کرنل امام بچی نستی که نه، تاسې خو د ضیاءالحق بچی نستی که نه، تاسې خو د نصرالله بابر بچی نستی که نه، تاسې د حمید ګل بچی نستی که نه چې وطن هم تباه و برباد کو. موږ له څه شی پاتې شو؟ نن څه شی راله پاتې شو؟ کومه بېعزتي ده چې د پاکستان موږ ته راوانړول؟ نن کوم
زه ځان ته څنګه افغان نن ویم زه ځان ته څنګه مسلمان زه ویم زه بیا ما ملکونو ته شکست ورکړی ورشه ویتنام امریکې له شکست ورکړی ته وګوره چې د ویتنامي خویندې میندې داسې بېعزته شوي دي چې دا څنګه شکست دی چې زما پکې خویندې میندې ځوانان تباه کېږي پاکستان ته ټوپک درکوي او درته وایي زه افغانستان کې جهاد کوه پاکستان ته چې کافر ځي پاکستان ورته ګلان ورچوي په غاړو کې جنکۍ ورته ګډوي او سه مهربانه هماغه پاکستان ما ته ټوپک راکوي وایي لاړ شه په افغانستان کې په کافر باندې جهاد وکړه نو دلته پې جهاد نه کېږي افغانستان کې پې جهاد کېږي دا د کفر او د اسلام جنګ و که دا د افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ جنګ و دا د روس او د امریکې جنګ و د جهاد نه موږ قربان کړي خو دا جهاد نه دی دا فساد دی د پاکستان په مدرسو کې چې سبق ویل افغانستان ته جهاد ته دي ولې د اسلام برباد ته ولې جهاد ته نه دي ولې د پنجاب ته ولې جهاد ته نه دي نن زموږ هغه میندې خویندې هغه هلک ورته لګی دی چې شفاخانې تاسې په کار دی او تاسې نه موږ ته نه مکتب په کار دی نه موږ ته شفاخانې په کار دي د طالبانو د علم بالمعروف مشر وایي چې تعلیم مباح ده تبعی ده بربادي ده موږ ته ووایه د دنیاوالو چې تعلیم نه کوو موږ ته ووایه دنیاوالو چې موږ خپل مکتب وران کړو موږ خپل شفاخانه ورانه کړو خپل سړک وران کړو خپل ورونه ووژنو دا موږ ته ویوه د جوړولو خبرې موږ ته مه کوه ځکه دا د اسلام ټیکهداران د افغانستان د بربادۍ دپاره شی مهربانه دا 45 کاله لوبه شروع کړې الله هم تباه او برباد کا زنده باد وي پی ټي ایم لر او بر